سلام دوستانو، لکه مخکې چې ما وویل چې موږ په نومي قدم کې نسق یا پښتو ښه زده کوو چې دا 3 مرحلې لري. اوله مرحله مفردات دي چې الفبې زده کوو، په دویم مرحله کې مرکبات چې دوه توري سره جنګول کېږي، او دریم مرحله کې بیا جملې لیکو. نو په خطاطي کې د کرسي لیکه ډېره ضرور ده. که مثلا که چیرې تاسو پر یو سپین کاغذ باندې خط کاږئ، نو اول کې به هغه کې په پنسل باندې یو خطکشي کوئ، بیا به خپله جمله کاږئ. مثلا تاسو یو لیک وکړله چې دې ته خط کرسي وایي، خو په کتابچه کې بیا ضرورت نشته د کرسي لیکې شته. نو دغه لیکه چې موږ خط وکاږو دې ته خط کرسي وایي. اول موږ مخکې وویل چې موږ مفردات یا الفبې زده کوو. نو په اول قدم کې الف زده کوو. الف وګورئ، پر قلم باندې فشار نه ولګوم. کله چې لیک سره نږدې کېږم د قلم څوکه داسې رایله کوم چې نازک راشي. د ب توري وګورئ، قلم لوړ د لیک سره لږ لوړ کړم. په اول قدم کې داسې حرکت وکړم، په دویم قدم کې په قلم باندې ډېر فشار راولم. راځم چې دا خو پورته کوم چې دا څوکه د دې څوکې سره وموښتي. دلته هم د کرسي د لیک څخه یو ټکی لوړ وي، دا خو هم یو ټکی لوړ وي، یعنې دې یو څه باید ژوروالی ولري. او د اندازو په حساب باندې چې دی الف چې دی 15 ټکي اندازه لري، یعنې جګوالی باید 15 ټکي، او بي چې ده دلته هم باید 15 ټکي اندازه ولري، او دغه ځای چې دی 2 ټکي باید اندازه ولري. سی او سی خو نو ټوله دغه رقم کښل کېږي، زما ټکي غواړي. نو په دریم مرحله کې ه په 3 تورو کاږي یا جیم. مثلا د لاین څخه پورته ده، په قلم باندې ډېر فشار راولم، مخامخ ځم. د ه یا د جیم سره چې دی تقریبا 4 ټکي راځي، 4 نیمه کو 2، یعنې بېرته پر دغه لیک راځم، په مابین یې جلا کېږم په نازک قلم باندې. بیا دلته قلم تېږم، قلم باندې فشار راولم، راځم دا څوکه داسې ریله کوم. که چیرې د ه او مخ ته یو سیده لیکه وکاږو، دغه لاندې لیکې باید 2 ټکي مخته تېرې وي، او د ه ملا باید دغه سره څخه د باندې راونوځي. دغه 2 توري که تاسو ولیدل د کرسي پر سر راغله، ه یا جیم چې دی نیمه د لیکې لوړ راځي، نیمه د لیکې لاندې راځي، او دغه مسافه هم تقریبا 15 ټکي راځي. نو کله چې تاسو پراکټیس کوئ، کوشش وکړئ چې یو توري زده کوئ مخته ځي. مثلا په اول قدم کې الف دی، تاسو به یوازې الف کاږئ. وګورئ په دې شکل باندې الف الف الف، قلم باندې هېڅ فشار نه، د یوې لیکې څخه تر بلې لیکې. کله چې مو 2 مخ الف وکړي، یو مخ شا او مخ الف وکړي، بیا د هغه څخه بیا د دې توري کاږي. دې هم مثلا په یو حرکت، دا هم 2 حرکت. دا به هم 2 مخه وکاږي. هغه قانون به مراعات کړئ چې دا څوکه د دې سره برابر وي، یو ټکی دا خواته پورته، یو ټکی دا خواته پورته، یو څه ژوروالی ولري. او پاتې شو د جیم توري. جیم موږ تاسو وویل چې نیمه د لیک څخه لوړې، نیمه لاندې. خو د پراکټیس لپاره چې فعلا تاسو پراکټیس کوئ، د 2 لیکو مابین کې وکاږئ چې د ټولو اندازه یو شی راشي. مثلا د لیکې په سر باندې ځو، دلته راځو، دلته قلم باندې فشار واردوو، دا څوکه یې ریله کوو، یعنې د دې لیک څخه مې شروع کړي، دې لیک څخه مې ختم کړي، چې دغه ملا یې د باندې راونوځي، او دغه لاندې لیکې 2 ټکي مخته تېره شي. نو دغه قانون یې مراعات کړئ. د هر توري څخه به تاسو 2 مخه وکاږئ، چې جمله 3 توري دي 6 مخه کېږي. که د چا خط لږ کمزوری وي، هغه کولی شي 3 مخه یا 4 مخه وکاږي. خو دا څه د نن ورځې درس و، سبا به د خیره بیا 3 توري نور درکوو، او داسې به مخته ځو. قدمون دوستانو، سلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. نن د خطاطۍ 2م درس شروع کوو، چې هغه د دال توري دي، او د ر توري دي، او د ر 2م شکل دي، چې دا 3 توري به تاسو ته وضوح ته وړاندې کړم. دال وګورئ، واره چې قلم د لیک څخه لوړ ایږدئ، او قلم باندې واره چې قلم یې ډېر ټینګ فشار پر راولئ، داسې په دې شکل باندې، او قلم څوکه راهیلاږي. کله چې کرسي لیک سره نږدې شي، نو بیا قلم سیده پر لیکه باندې راسي، دا په دې شکل باندې. یعنې که داسې د دالو مخ ته یو نازکه مستقیمه لیکه وکاږو، دا د لاندې سره باید یو ټکی مخته راتېږي، او د شا اندازه چې ده 3 ټکي باید در کرسي پورې، او لاندې سره هم 2 ټکي. په چې د ر توري دي، د ر توري وګوره دا شکل لري، واره قلم شکل یو حرکت ورکوو، لکه د ب سر. وروسته بیا د لیکې لاندې داسې قلم سوس نیسو، لږ فشار وکړو، او بېرته قلم څوکه مخ په لوړه باندې هیله کوو، چې داسې یو د یوې نیمه دایرې شکل ونیسي په دې شکل باندې.
او دغه حصه چې د 2 ټکي راځي او لاندې حصه هم 3 ټکي تر دغه ځای ری 2 شکل لري. یو یې دا شکل دی چې موږ تاسو ته اوس جوړ کړي چې دا نیمه دایره شکل لري، او بل لري چې دلته وار د واره پر کرسي پر لیکه باندې قلم ایږدو، وار د واره فشار پر راولو، په دې شکل باندې لاندې راځو، قلم فشار کموو، بیا فشار وکړو، دا څه دلته لوړې لکو چې په دغه ځای کې باید یو ټکی ځای شي او دغه مسافه د دغه ځای څخه باید تر ځای پورې دا هم 3 ټکي راځي او یو ټکی باید د کرسي څخه دی لوړ ووځي. دا هم تقریبا داسې نیمه دایره حرکت لري. دا داسې یو شکل لري که چیرې موږ یوه دایره ولرو او دا دایره پر 4 برخو وویشو، دغه یو حصه یې دال دی، معنا لکه چې وار د واره قلم ایږدو، داسې لاس ګول راولو، بیا لاندې سیده راځو په دې شکل باندې. او ری خو چې ما تاسو وویل چې مال په 2 حرکته باندې دا یو حرکت، وروسته بیا قلم ورته ایږدو، فشار پر راولو، بېرته فشار یې کموو، مخ په لوړه باندې ځو چې داسې تقریبا نیمه دایره جوړه کړي په دې شکل باندې. او دویمه درېیمه ری چې ده وار د واره فشار پر راولو، د فشار کموو، بېرته فشار وکړو، دا څه کوي لکو چې دغه حصه یې 3 ټکي راسي، دغه حصه یو ټکی د دغه څخه چپي او یو ټکی هم د کرسي څخه لوړ وي. نو دا ستاسو د نن ورځې درس و. هیله ده چې د هر توري څخه تاسو 2 مخه یا 3 مخه وکاږي، بیا به وروسته مخته ځو. سلام قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د شنبې ورځ مو په خیره پیل کړي. نو راځو د نن ورځې درس ته. په تېره ورځ کې موږ تاسو ته دالو او 2 قسم ری شکلونه وویله، خو نن راځو د سین توري ته، د سوا توري ته چې 2 مختلف شکلونه لري. په جمله کې 4 توري کار وو. د سین توري وګورئ، اول مثلا لکه د بې سره، لکه د ری سر په یو حرکت، 2 حرکت کې او 3 حرکت خانې لږ غټه راځي. دا څکر پورته کوم، ډېره ښه ده چې په نازک قلم باندې دلته بیا فشار پر راولم، مخ په لوړه باندې ځم چې دغه سر او دغه سر څخه تقریبا یو ټکي ښکته وي، چې هغه په سره قلم باندې نښانې کړو دلته یو ټکي، او په دا خانه کې تقریبا 2 ټکي ځای شي، په دې خانه کې یو ټکي ځای شي، او دغه مسافه در لاندې پورې هم باید 2 ټکي. د سین په خانه کې باید 3 ټکي داسې او 2 ټکي هم داسې، او دا سره د دې په شان په رقم باندې په 2 ټکي باندې. لکه مخکې چې موږ وویل چې سین 2 شکل لري، نو دوام شکل هم دا رقم دی لکه د اول شکل، تقریبا د اول خانې دغه رقم راځي، اوله خانې کوچنۍ راځي، دوام یې لږ غټه راځي. دلته قلم وار را واره سوستو، بیا فشار وکړو، دا خانه ښه کشو تر هغه سره پورې دا څکه راپورته کړو، دا د دې سره په دا تقریبا یو شی شي، یو ټکی ځینې ښکته شي. نور په اندازه کې لکه اول سین عین شی راځي، اندازه یو شی ده، صرف دا خانه اوږدوالی تقریبا یعنې د 7 څخه تر 11 ټکو پورې، یعنې د 7 څخه اضافه نه شي او تر 11 څخه کم نه شي. راځو د سوات توري ته. سوات وګورئ، وار د واره د یو په نازک قلم باندې داسې راځو د کرسي څخه، دلته بیا قلم باندې فشار راولم، بیا په لیکه باندې قلم باندې فشار راولم، راځم دا خانه نور پورته کوم، نور خانه یې لکه د سین ده، قلم باندې فشار راولو، دا څکور پورته کوو، په اندازه کې عین لکه د سین خانه یو ټکي دلته کښته وي او 3 ټکي مابین کې اندازه وي، 2 ټکي همداسې یو ټکي دلته مسافه وي. د سوات په دننه کې باید یو ټکي ځای شي، او دغه جګوالی 2 ټکي، اوږدوالی هم تقریبا 4 ټکي، او دغه مسافه د سین په رقم باندې 2 ټکي. راځو د سوات 2 شکل ته. هغه هم لکه د سین په رقم تر نیمایي پورې عیناً هغه رقم ښیل کېږي، صرف په خانه کې فرق راځي. دلته وار د واره قلم سوس نیسو، فشار پر راولو، بیا یې فشار کموو، دا څوکه دا سورې لکوو. د دې اندازه هم د سین خانې په رقم د 7 څخه کم نه وي، د 11 څخه اضافه نه وي، یعنې معمول 7 څخه تر 9 ټکو پورې دا خانه کښل کېږي. یو ټکي دلته مسافه وي، یو ټکي داخل کې، او 4 ټکي هم داسې 2 ټکي جګوالي او 2 ټکي هم دغه مسافه وي. نو قدرمن دوستانو، دا و د نن ورځې درس، خدای دې وکړي تاسې پوهېدلي یاست. قدرمن دوستانو، سهار مو په خیر، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. نن راځو 4م درس ته، چې هغه کې به هم انشاءالله 4 توري شامل دي، چې هغه د عین توري دي، د ف توري دي، او د قاف 2 شکله دي. نو تاسو متوجه اوسئ چې دا د عین شکل چې دی یو څه مشکل دی، حرکات یې متوجه اوسئ.
دا موږ د کرسي لیکه ده دلته قلم لوړ یې د کرسي لیکې څخه په دې شکل باندې قلم باندې اشاره راولم او د لاین څخه مخ په لوړه باندې ځم. د دغه داس خبر نور خانه لکه ده تقریبا د جیم حرکتي په نازک قلم باندې راځي عین د جیم حرکتي په قلم باندې بیا اشاره ولي په څه کدا سوري لاکي په اخر کې د عین سر کاږي په نازک قلم باندې په نیمه دایروي شکل باندې تاسو وګورئ په دې شکل باندې د څوکو په حساب باندې نو یو ټکی باید دغه لاندې مسوکه مخته تیري او د عین سر تقریبا دوه ټکي راسي دغه ملا او دغه سره پر ولې راسي لکه د جیم خاطر نیمه د کوڅې لوړې نیمه ټکی او دغه اندازه د جیم په رقم باید څو ټکي 15 ټکي او دغه لکه هم دوه ټکي ووځي. نور عین د جیم حرکت صرف دغه د عین سره حرکت دا چې بیا تر څو کارم چې دا یو حرکت دا دوه دا درې او دا هم څلورم په پنځم حرکت باندې عین سره کوو په دې شکل باندې. پسې د څه توري دي څه وګورئ پر کلمون دوستانو سار مو په خیر په دې چې جوړ او روغ وایاست. نن راځو څلورم درس ته چې هغه کې به هم انشاءالله څلور توري شامل دي چې هغه د عین توري دي د څه توري دي او د قاف دوه شکل دي. نو تاسو متوجه اوسئ چې دا د عین شکل دي او څه مشکل دي حرکات یې متوجه اوسئ. دا موږ د کرسي لیکه ده دلته قلم لوړ یې د کرسي لیکې څخه په دې شکل باندې قلم باندې اشاره راولم او د لاین څخه مخ په لوړه باندې ځم. د دغه داس خبر نور خانه لکه ده تقریبا د جیم حرکتي په نازک قلم باندې راځي عین د جیم حرکتي په قلم باندې بیا اشاره ولي په څه کدا سوري لاکي په اخر کې د عین سر کاږي په نازک قلم باندې په نیمه دایروي شکل باندې تاسو وګورئ په دې شکل باندې د څوکو په حساب باندې نو یو ټکی باید دغه لاندې مسوکه مخته تیري او د عین سر تقریبا دوه ټکي راسي دغه ملا او دغه سره پر ولې راسي لکه د جیم خاطر نیمه د کوڅې لوړې نیمه ټکی او دغه اندازه د جیم په رقم باید څو ټکي 15 ټکي او دغه لکه هم دوه ټکي ووځي. نور عین د جیم حرکت صرف دغه د عین سره حرکت دا چې بیا تر څو کارم چې دا یو حرکت دا دوه دا درې او دا هم څلورم په پنځم حرکت باندې عین سره کوو په دې شکل باندې. پسې د څه توري دي څه وګورئ پر قلم باندې واړه اشاره ولم په دایروي شکل باندې دا رقم نور عین لکه دې قلم ته دې په قلم باندې اشاره ولي نور عین د دې حرکت دا څه ورته کوو چې دا سره یو څه تیل وړي او دا سره یو څه تیل وړي په اندازه کې هغه 15 کې باید راسي او د قاف شکل وګورئ قاف عین د څه په رقم سره راځي. نور حرکت لکه د سل خانه چې مخته ذکر و عین په هغه شکل باندې داسې دایروي راځي چې د ټکو په حساب باندې د څه ده هم دا د څلور ټکي دی یو ځای پر د څه په سر کې پټي چې د هغه 15 ټکي برابر او د قاف عین د سوات یا د څه خانه په رقم باندې درې ټکي داسې دوه ټکي داسې یو ټکي دغه څه دغه سره سکتي او شای هم تقریبا باید څلور ټکي او قاف هم د سوات د سین په رقم دوه شکل لري دا سره د چې د قاف په رقم راځي. نور خانه د لیک لاندې په قلم باندې اشاره ولم دا خانه کشوم تر هغه سره چې دا څه د دې سره یو څه کوي د دې اندازه تقریبا عین د سوات یا د سین په رقم د څو د ټکو څخه د اوو څخه تر یو ټکو پورې او دا اندازه باید تقریبا څلور نو دا اوس تاسو نن ورځ چې دا درسونه تعقیب کړي او د قرنطین نقطې څخه استفاده وکړي او دا این څه کې کلمات تاسو چې بر تقریبا په څلور حرکت باندې په پنځه حرکت باندې مننه. تمام دوستانو په دې چې جوړ او روغ وایاست او د سیشن بیا ورځ مو په خیره پیل کړي د نن ورځ درس چې دی بیا هم د معمول شکل په ډول باندې څلور توري کارو چې لومړی توري لام دی لام وګورئ اول په نازک قلم باندې یو الف کارو کله چې لیک ته ورسېدلو نو لاندې خانه د سین خانې په شکل باندې د لیک څخه لاندې باندې قلم باندې اشاره ول څه بیرته پورته ورېدا کوو چې د دې الف جګوالی خو عموما تاسو ته معلوم دي چې څو ټکي دي 15 ټکي دي او دا خانه د لیک څخه د لاندې څخه کېږي 2 ټکي او مابین کې هم 3 ټکي او 2 ټکي هم داسې. پسې د میم توري دي میم وګورئ د لاین څخه پورته ځم په نازک قلم باندې قلم باندې اشاره ول لکه د اتو عدد دلته چې کرسي لیک ته راورسېدل بیا دا ځای ور پورته کوم دلته چې راورسېدلم قلم فشار کموم په نازک قلم باندې راته کېږم چې دغه اندازه عموما څلور ټکي راځي او د نیم سر چې دی 2 ټکي یو ټکي هم دغه ځای راځي.
د نون دوام شکل سره کم دی. داسې کوټ پر یو بغل باندې قلم باندې فشار واردوم چې دا لوړ کړم، قلم درومه، دلته فشار د قلم کموم، لکه ری دا څوکه داسې ایله کوم چې عموما دغه اندازه 3 ټکي راځي او دغه اندازه هم 2 ټکي راځي. پسې د نون توري دي، نون وګورئ قلم باندې فشار راولم، دا څوکه را ایله کوم لکه د سیم خانه یا رسوا خانه. دلته دا قلم فشار راولم، د لیکې لاندې دا څوکه ورپورته کوم چې یو ټکي دغه ځای د جیزه څخه ښکته او 3 ټکي په مابین کې ځای شي او شاته د دغه ځای څخه بیا تر پایه پورې باید 4 ټکي مسافه وي. او دا هم د نن ورځې درس. درمون دوستانو په دې هیله چې د چهارشنبې ورځ مو په خیره پیل کړې وي. نو نن شروع کړو. اواز یې لوړوي. د نون دوام شکل ته د واو تورې او د ګردې ه او دوه سترګې ه. نو نون موږ ته چې پرون یو شکل ول دي، دوام شکل یې نن داسې دی چې هغه هم تقریبا دغه رقم دی، صرف په دخانه کې فرق راځي. ته قلم سوس نیسو، کله کله فشار پر واردوو، فشار ښه قوي کوو، بېرته یې فشار کموو، د څوکه داسې ویله کوو چې دغه څوکه د جې څخه یو ټکي تقریبا ښکته وي. پسې د واو تور دی، واو وګورئ سر یې د ف په رقم داسې ګردی شکل دایروي شکل لري. نور لاندې یې سر لکه د ری توري، دا یې سر لږ قلم باندې فشار نه راولو، وروسته فشار پر راولو، دا څوکه ویله کوو. او ګردې ه وګورئ فشار پر واردوو، دلته فشار کموو، بېرته دا څوکه ور ایله کوو. او دوې سترګې ه دې شکل باندې وار د واره قلم فشار راواردوو په دې شکل باندې لکه دال، بیا قلم باندې فشار واردوو، ورته یو دایره ورکوو، دا څوکه داسې را ایله کوو. نو نون چې دی معمولا لکه هغه نور توري د 7 څخه تر 11 تورو پورې، او جګوالی لکه دا بل نون ده 4 ټکي. واو سر چې دی دا هم 2 ټکي راځي، او لاندې یې د ری په رقم چې دی دا یې 3 ټکي راځي. او ګردې ه چې ده جګوالی تقریبا 2 ټکي راځي چې ډېره کوچنۍ باید ورکړل شي. دوې سترګې ه چې ده د یو ټکي باید داسې کوږوالی ولري، او اندازه 3 ټکي باید هم جګوالی راشي، او لاندې یې هم تقریبا 3 ټکي راځي، او د دغه څه څخه باید 2 ټکي د باندې ووځي. نو دا اوس تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تمرین وکړئ. مون دوستانو په دې هیله چې جوړ روغ به یاست. نن شروع کوو د ه د چشمه یا ه دوهم حرکت چې هغه د 2 حروفو مابین کې راځي. هغه په دې شکل کله چې په کرسي باندې قلم کښېږدئ، وار د واره فشار پر راولي، په دې شکل باندې فشار یې کم کړئ، بیا په دغه اندازه باندې لوړ وښوئ، دلته بیا قلم کښېږدئ، دا څوکه داسې را ایله کړئ. دا داسې ه ده چې د 2 تورو په مابین کې راځي. دا 2 شکله لري. بل شکل یې دا رقم دی، دا چې رالاست دا ځای ګولوو، دې تور پورته کېږو، دا څوکه داسې پورته کوو، نو تقریبا لکه هغه ه داسې شکل لري. او دریم شکل داسې ه ده چې د تورو په پای کې راځي، مثلا ک پ م. دا چې رالاست دا سبب قلم باندې فشار مه راواردوئ، نازک قلم باندې بیا هلته قلم فشار واردول کړي، دا څوکه ور ایله کړي. او څلورم تور چې دی هغه د حمزه تور دی، لکه د عین سر تقریبا داسې حرکت لري په دې شکل باندې، بیا قلم باندې فشار راولي، دا څوکه ورپورته کړي، بېرته دا څوکه را ایله کړي. د دې اندازه چې ده د دې ه چې ده معنا 2 ټکي د لیک څخه لوړې او 2 ټکي د لیک څخه لاندې، دغه یې باید 2 ټکي راووځي. دا هم عین شکل اندازه لري 2 ټکي 2 ټکي. او دا توري چې دی د تورو په پای کې راځي، مثلا ک پ م، دا اندازه د الف د 3 ټکي جګوالی ولري او 2 ټکي هم بر ولري، یو ټکي هم د کرسي د لیک څخه لوړ وي. او حمزه چې ده ډېر یو کوچنی شکل لري چې یعنې دا باید 2 ټکي اندازه ولري. نو دغه ه به زما چې تاسو ته 2 تور مابین کې درته دغه کوم چې تاسو ته معلوم شي، مثلا کارو جهان، که د دې څه استفاده کوئ که د دې استفاده کوئ فرق نه دی. ګوره په دې شکل باندې نو دا که دا استفاده کوي که دا استفاده کوي فرق نه دی، خو دواړه شکلونه باید ستاسو زده وي. دا اوس تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې مشق او تمرین وکړئ. ښه وخت ولرئ. قدرمنو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او د شنبې ورځ مو په خیره پیل کړې وي. نن راځو د خطاطۍ 4 تورو نورو ته چې په هغه کې به 2 قسمه لا او 2 قسم به مد وي. لومړی ګورئ په کرسي قلم ته قلم ایږدم، په نازک قلم باندې راځم د لیک څخه قلم لوړ ایږدم، بعد هغه څه قلم باندې فشار راولم، دا څوکه داسې را ایله کوم. دوهم الف چې مابین کې راځي،
د لاین څخه لږ پورته کېږم، وروسته سټاپ راوړم په دې شکل. د لا دوام شکل وګورئ، هغه هم په نازک آله باندې راځم د لیک څخه لږ پورته یم، بعد هغه څه په نازک آله لیک ته ځان ورسوم، پر لیکه باندې قلم سیده کېکاږم، د لاین سور پورته کېږم. کله چې دا بل الف سره یو شی شول نو یو ټکی کلر دې راکښته کېږم په دې شکل باندې. او د مد حرکت وګورئ چې د الف په سر باندې راځي، داسې په اول قلم سیستم شي، سټاپ راولئ، دا څوکه ور پورته کړئ چې دا څوکه د دې څوکې سره یو شی شي. بېرته به د قلم څوکه داسې لاندې راولئ. مد دوه شکل لري، یو دا شکل دی، یو هم دا شکل. دا خپل اندازه لري. الف مخکې په اول وزن ویلی وو چې 5 ټکي راځي، 1 2 3 4 5 او لاندې یې څه بیا 2 ټکي راځي چې جمله 7 ټکي، او دا الف د دې الف سره یو شی. دغه اندازه 3. د دوهم الف اندازه هم تقریبا د لا په شکل باندې دا 5 ټکي راځي، او دا هم 2 ټکي، په اندازه کې دواړه یو شی هم 3. او مد اوږدوالی چې دی هغه 4 ټکي راځي. دا بل هم عین شی 4 ټکي راځي. او داسې لیک ورته وکړه، یو ټکي باید په لیک څخه لوړ یا یو ټکي هم دلته لوړ. دا اوس تاسې د نن ورځې د خطاطۍ درس په دې لیک کې مشکل تمرین به وکړو. سلام قدرمن دوستانو، په دې چې جوړ او روغ به یاست. نن راځو 3 اخري توري دي چې د الفبا اخري توري دي چې هغه کې 2 قسم یې ده، تقریبا 3 قسم یېګانې دي چې هغه په دې شکل کې چې دا د کرسي لیکه ده، قلم وار په قلم باندې یو فشار قوي فشار واردوئ په دې شکل باندې. کله چې کرسي لیک ته راورسېدل بیا قلم سست نیسئ په دې شکل باندې، وروسته بیا ښه قوي فشار پر واردوئ، دا څکه ور پورته کوئ په دې شکل. دوهم رقم یې څه رقم ده؟ دا رقم چې راغله پر دا غاړه باندې قلم سست نیسو، وروسته بیا لکه د سین یا د نون خانې چې مو کشش ورکوه دا هم داسې کشش وکړو په دې اندازې. درېیمه یې څه رقم ده؟ د لاندې څخه پورته کېږم، دلته یو څه مایل توب لري په دې شکل باندې. بیا وروسته پر کرسي لیکه باندې قلم باندې ښه فشار واردوو تر پایه پورې په دغه قوي فشار باندې، چې دی خپله ځانګړې اندازې لري چې دغه اندازه یې 2 ټکي راځي، لاندې تقریبا 3 ټکي راځي، او دغه سره 2 ټکي. د دې بلې اندازه هم عین شی راځي. او دا کشش عموما موږ دلته ویلي وو چې د 7 څخه تر 11 ټکو پورې، او د دې اندازه هم تقریبا د 7 څخه تر 11 ټکو پورې، او دا د سر اندازه 3 ټکي راځي. دغه اندازه 1.5 ټکي، یعنې دغه دی څخه د دغه دی څخه دا باید 1.5 ټکي. نو قدرمن دوستانو، دا و د الفبا اخري توري. نو تاسې کله چې دغه ټولو دغه الفبا دغه ځای ته رسولي، تاسې ټولو پر ورقه باندې ولیکئ د الف څخه تر یې پورې. بیا یې پوسټ کړئ چې زه وګورم په کوم توري کې مشکل نه و، نو بیا به مرکبات د خیره شروع کړو. سلام قدرمن دوستانو، په دې چې جوړ روغ به یاست. نو نن راځو د مرکباتو پیل ته چې 2 توري سره مشلي. مثلا د دې توري مشلي د الف څخه شروع بیا د یې پورې، بیا همدارنګه د جیم توري د الف څخه مشلي نو دغسې مسلسل تر یې پورې دا توري کاږو. ځکه چې دا توري ډېر دي نو تاسو ته زه ډېر خط درکوم چې تاسو هم ډېر ولیکئ. نو 10 توري یا 8 توري به لیکو، تاسو به هم ډېر خط لیکئ انشاءالله چې ژر خلاص شي. وګورئ د دې الف توري دا یوه رقم، الف یې لږ جګوئ په دې شکل. دې والا بیا 2 شکل لري، بل شکل یې اوږد شکل دی یا کشش. په اخر کې بیا لږ فشار په قلم راولئ، دلته به ټکي ورکړو. بیا وګورئ لږ د کرسي د لیک څخه لوړه کړئ چې لږ بېخانه او نوره په لیکه باندې چې دا کښل کېږي چې دا یې سره باید یو ټکي د لیک څخه د کرسي څخه لوړ وي. بې او بې او بې او تې فرق نه کوي. بې او بې هم 2 شکله لري، بل شکل یې کشش دی چې دا سره باید یو ټکي د لیک څخه لوړ وي، او دغه دې توري هم د لیک څخه یو ټکي لوړ وي. بې او جیم یا نون جیم یا تې او جیم خو ټوله یو شی دی، دا هم 3 شکله لري. اول شکل یې په دې شکل دی، داسې راغله لکه هغه ری چې موږ ښه. بیا دغه خپل جیم کاږي په دې شکل. دوهم شکل یې په دې شکل دی، بیا خپل جیم کاږي.
او دریم شکل نیمه دې کاږو او بیا پوره جیم کاږو په دې شکل باندې. درمون دوستانو په دې چې جوړ روغ وایاست او د چهارشنبې ورځ مو په خیره پیل کړي. راځئ د مرکباتو پاتې تورو ته چې هغه تېره ورځ موږ د دې د جیمو پورې ولیکل او اوس به راسو د دې څخه نورې تورې وروسته د داله څخه شروع کېږي. دې داله وګورئ په دې شکل باندې یو کوچنی شکل لري چې بیا خانه کوچنۍ راځي په دې شکل، او بل چې دی بیا لږ لوړه راځي او تورې ته کشش ورکړو بیا داله سره مخلو دا بیو دال دغه سره باید یو ټکي د لیک څخه لوړ پسې د بیو ری تورې دي په دې شکل باندې. بیو ری هم دوه شکله لري چې بل تورې بیا کشېږي په دې شکل. یو ټکي دا دی لوړې د بیو ری دریم شکل دا رقم چې راله نور خپل ری لیکو په دې شکل فشار کموو بیا دې سره فشار ډېر وو قلم څخه مخ په لوړې لکو. پسې د بیو سین تورې دي د هغه د دې خانې لږ غټه راځي بیا د سین حرکت یو حرکت بل حرکت او نور پورې سین خانه په دې شکل ورپورته کوو چې دا سره یو ټکی د دې ځای څخه ښکته وي او دا هم د دې خانه. پسې د بیو سین موږ دوه ډوله ویلي وو چې بله شکل یې خانه څه کششدار راځي په دې شکل. او بیو سوات وګورئ دې خانې غټه راځي وروسته خپل سوات لیکو په دې شکل باندې چې یو ټکي دلته کښته وي او یو ټکي د بیا. نو قدرمن دوستانو دا اوس ستاسو د نن ورځې خط چې ډېر درکړي په دې هیله چې تاسې هم ډېر ولیکئ. نو تر راتلونکي درس مو په خدای سپارو. ښه ورځ. سلام قدرمن دوستانو په دې چې جوړ روغ وایاست او د چهارشنبې ورځ مو په خیره پیل کړي. نو اوس راځو د دې د سوات پورې تېره ورځ موږ ولیکئ. نو د دې سوات دویم شکل به ولیکو او وروسته به تقریبا نور تورې پسې لیکو. دې سوات وګورئ کشش تورې پاتې دی دې خانه کاږي بیا خپل سواتو سره لیکئ په دې شکل باندې چې دغه دواړې پرې ولیکه راسي د دې سوات خانه دواړه ته کشش ورکوو دا تورې دې ته راپورته کوو دې سره پرې. پسې د دې دوه تورې دي دې دوه هم تاسو په دوه شکل کړه هم دې خانه لنډه کړلی شي په دې شکل هم د دې خانه ته یو څه کشش ورکولی شي. مثلا دا د دې خانه یو څه د لیک څخه پورته کوو بیا وروسته په واوړو یعنې په دواړو شکله یې موږ کړلی شو هر تورې. پسې د عین د دې د عین تورې وګورئ اول چې مو بیا نیمه وکړله عین حرکت ګورئ دا یو حرکت بیا دا یې بل حرکت او دا یې بل حرکت وروسته بیا لاندې خانه یې لکه د جیم په رقم مخامخ دا پروتې لکوو په دې شکل. بیو کې وګورئ اول د دې خانه ده بیا وروسته پرې بیا د قافه سره د غټ قافه سره دې شکل وروسته خپله خانه وکړو او دا سره باید یو ټکي د دغه سره کښته وي. پاتې شو بیو وشقاف صرف نور د هغه لیکل کېږي صرف خانه یې کشېږي په دې شکل باندې. او اخري تورې به د نن ورځ د درس به بیو کښتۍ کاته کششدار راځي په دې شکل باندې. دلته قلم ویږدئ پرې ولیکه باندې کله چې دا ساحې ته راورسېدله دوه ټکو په اندازه باندې د باندې وځي او په مابین کې باید یو ټکي مسافه وي. نو دا و ستاسو د نن ورځ درس چې اته تورې دي په دې هیله چې دا مرکبات یو څه ډېر دي تاسې هم لږ ډېر وکاږئ چې د خیر انشاءالله کوښښ وکړو اختر ته یې د خیره خلاص کړو. سلام قدرمن دوستانو په دې چې جوړ او روغ به یاست. نن راځو د دې د مرکباتو پاتې تورې ته چې هغه بیو لام دي بیو میم دي دوه رقمه یا درې رقمه او د بیو نون او باقي مانده تورې. بیو لام وګورئ داسې راځو د با شکل په رقم باندې دلته بیا لاندې کلام ورته یوځئ وروسته خانه یې د نوم په رقم ورکوئ په دې شکل باندې فشار کموئ په کوله کوئ. بیو لون پسې بیو میم دي بیو میم وګورئ داسې رالاست په دې شکل
دلته هغه کوم مخ ستاسو مفرد توري کې نوم کښل دي هغه نوم سره جنګوئ په دې شکل فشار کموئ او د لیکې نه راته کېږي د بیو نوم دوام شکل په دا شکل چې راغله بیا وروسته خپله چې تاسو مفرد نوم کښلی دي په دې شکل بیو نوم درېیمه حرکت چې داسې راغله خانه یې لږ کشوئ بیا دغه نوم سره نښلوئ او در کرسي لیکې نه راکښته کېږي بیو نوم وګورئ داسې راغله د دې خانه بیا وروسته خپل نوم یو ټکي کښتئ او بل بیو نون کششداره تور دي چې موږ تاسو نون دوه رقمه ویلي په دې شکل راځو دا څکر پورته کوو د دغه سره څخه باید یو ټکي چې شي کښتئ د بیو واو تورې دي داسې راغله بیا وروسته واو سره نښلوئ په دې شکل او بیو هې داسې راغله دا څکر پورته کوئ په نازک کلام باندې او باید بیا وراسته طرف ته یو څه کږئ دلته بیا په نازک کلام باندې داسې راځو کله چې دلته راورسېد کلام باندې فشار راوړئ دا څه کورېله کوي چې یو ټکي دغه ځای د کرسي څخه لوړ وي او ټکي حساب باندې په نوټس ته معلومېږي چې دغه د دې سرونه عموما دوه ټکي راځي لام درته معلوم دی چې هغه 5 ټکي دي او دغه ځای 2 ټکي دي د میم حرکت درته معلوم دی چې دا 4 ټکي دي دغه ځای 1 ټکي دي او دغه جګوالی 2 ټکي دي دا هم 2 ټکي دا هماغه ټکي یو ټکي د لیک څخه لوړ وي او دغه اندازه 3 ټکي د نون خانه تاسو ته معلومه ده چې 3 ټکي ده دا هم 2 ټکي دي او دا کشش عموما موږ تاسو ویلي وو چې 9 څخه تر 11 ټکو پورې دا هم 2 ټکي او دغه ځای هم 3 ټکي د دغه بیو هې جګوالی 3 ټکي راځي او دغه ځای هم 2 ټکي نو دا اوس تاسو نن ورځې دا په دې ده چې مشق او تمرین ومو سلام قدرمن دوستانو په دې چې د شنبې ورځ مو په خیره پیل کړې راځو د بې د مرکباتو پات توري ته چې بیو هې موږ هغه تېره ورځ اخري توري مو نو اوس بیو هې هم 2 شکله لري موږ کولی شو د بې خانه یو څه کشف کړو داسې راځو پرې واحده کړې بیا وروسته هې ورسره نښلو په دې شکل باندې چې یو ټکي د کرسي د لیک څخه دا هې لوړوي پسې بیو هې د هې د چینې سره ګوره داسې بېکاري په دې شکل لکه د هې سر چې موږ شي نور خپله هې د چیناو سره وجنګوو ده په دې شکل باندې بله بیو هې داسې راغله په خانه کې کشوئ تر لاندې فرق نه کړي دلته به بله هې ورسره ومښلوئ په دې شکل باندې دا یو حرکت او دا هم بل حرکت څخه به داسې راایله درېیمه بیو هې کولی شي چې 2 هېګانې هم سره ورسره وجنګوي داسې راغله دا یو حرکت هغه هې تقریبا داسې راځي بیا بله هې هم سره جنګولی پسې د بیو لمزلات ولري داسې راغله دا بیا که اوږده وي که لنډه وي فرق نه کوي که داسې کشش ورکوي یا که لنډه کار وي مشکل نه لري دلته به کلم پام وي چې دلته کلم لږ لوړ ږدي چې د کرسي د لیک څخه راته نه شي دلته به کلم لوړ کښېږدو دا څکه به داسې رایله کړو او دوهمه لا د اول لا په اندازه به کلم دلته لوړ شو د لاندې ته به لږ پورته شو دلته به په ګول شکل باندې لاس به داسې لږ څه ګولایي به ورکړو څکه به داسې رایله کړو او موږ چې لا 2 شکله ویلې وه دا هم شکل سره کم وي ګوره داسې کله چې راغله پورته کېږي لکه با دا کلم د دغه ځای او د دغه ځای مابین کم ځای دغه ځای دي مابین باندې کلم راځي په نازک کلم باندې راځي دلته کلم دروي بیا فشار وروي شاته دی د لاندې سر پورته کېږي کله چې د بله لفظ سره یو شی اسپاس یو ټکي کله بېرته راکښته شي په دې شکل باندې او بیو یې سره کم ده داسې راغله توري کشوله راځو څکر پورته کړو او بله یې مو داسې شکل باندې ده داسې راغله دې شکل بیا خپله یې وکړئ دا هم بیو یې ده او دا هم بیو یې ده یو اخري ته یې به مو وکړو ځکه تورې ډېرېږي خو د بې کورې به نن خلاص کړو بله ورځ به خیر انشاءالله د جیم تورې شروع کړو یا د هې تورې بله بیو یې لنډ شکل یې داسې راغله ګوره داسې راغله د لیک سره تاسې په نازک کلم باندې بیا قوي فشار پر وارد کړي دا څه قرار ده سل پورته کړي فشار کم کړي د قلم دا څه لوړه ورېله د ټکو په حساب خو موږ په امونو درسو کې موږ دغه ځای 3 ټکي راځي دا 2 ټکي راځي او دغه د دې سره 3 ټکي جګوالی هم 3 ټکي
دا ځای خو نو تاسو ته معلوم چې دوه ټکي دي او دغه لکې باید دوه ټکي راوځي د باندې، دغه جګوالی هم دوه ټکي او دغه لاندې یې هم دوه ټکي، دا یې هم دوه ټکي ده. دلته باید یو ټکی ځای شي او دغه اندازه 3 ټکي راځي او د دغه دواړو پاڼو په مابین کې باید مسافه 3 ټکي وي. دلته همچنان باید مسافه 3 ټکي او کشش خو موږ تاسو ویلي وو چې د 7 څخه 9 11 ټکو پورې دغه اندازه هم 2 ټکي او دغه اندازه بیا 3 ټکي او دا 2 ټکي، دا اندازه هم 2 ټکي ده، دلته هم یو ټکي او یو ټکي، لاندې چې مکمله دغه ده چې دغه ځای پورې 3 ټکي، دلته هم 2 ټکي او لاندې بیا 3 ټکي. نو قدرمن دوستانو د دې کور خلاص و، سبا بیا د خیره سره د ښې د جیم کور شروع. دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. مخکې درسو کې موږ وویل چې د دې توري مو خلاص کړي او نن د ښې د جیم توري شروع کړو. موږ تاسو د ښې توري په مفرد توري کې داسې چې د ښې توري صدا کړي په دې شکل باندې، خو کله چې مثلا د ښې یا د جیم یا د چې توري د بل حروفو سره مش شي په مرکباتو کې د ښې سر لږ څه ګولایي پیدا کوي په دې شکل باندې. بیرته پر دغه لیکه راځو، په مابین یې نه جلا کېږو، لیکې ته رارسېږو، کرسي لیکې ته بیا مخ په لوړه باندې ځي په دې شکل باندې چې یو ټکي د کرسي څخه د ښې سر لوړ وي. ښې مثلا کولی شو چې په 2 شکل لکه دې چې موږ کله یو توری کش ولیکو په دې شکل باندې. پسې د ښې او بې د ښې پې توري داسې راغله، بیرته پر دغه لیکه په مابین باندې نه جلا کېږي، بیا وروسته دې یو ځای جنګوو. کولی شئ چې د دې د څې توري ته کش هم ورکړئ په دې شکل باندې. دا څکه به یې لږ ټکي پورته کړئ چې یو ټکي د کرسي څخه لوړ وي. پسې د ښې او جیم توري دي، دلته چې راغله په دې شکل باندې یوه ښې کاږي، بیا د لاندې ښې ته مو پام چې دا ښې بیا سیده ځي په دې شکل باندې، دا سر د دې سره شي او دا د دې سره. بیرته پر دغه لیکه راځي، په مابین یې راجلا کېږي، بیا خپل د ښې یا د جیم خانه په دې شکل باندې ورکوي. پسې د ښې یا د جیم د دال توري دي، یعنې دغه ته متوجه اوسئ چې ټول د ښې د جیم سرونه د لیک څخه یو ټکی لوړ راځي. دغه دال یې باید یوه اندازه د دغه کرسي څخه لوړ وي، یو ټکی قدر. پسې لنډ توری د ښې و دال داسې راغله، را به څو ټکو ته د ښې سر تاسو ټول ته معلوم دی چې څو ټکي راځي، 4 ټکي، او کله که داسې مستقیم خط وکړ یو ټکی باید دلته کښتوالی ولري، او الف ټول ته معلوم دی چې 5 ټکي دي، یو ټکی د کرسي څخه لوړ وي، 4 ټکي اوږدوالی. د ښې سرونه معمولا 4 ټکي ده، یو ټکی باید د کرسي څخه لوړ وي، دې تاسو ته معلومه ده چې څو ټکي ده، 5 ټکي ده. او دا کشش د 7 څخه تر 9 ټکو پورې راځي، که 8 که 7 که 9 فرق نه لري. او دا اندازې معیناً هغه اندازې دي، دا څه معلوم دي چې 5 ټکي دي داسې، او دا اندازه باید 3 ټکي، دا هم 3 ټکي، یو ټکي د لیک څخه لوړ او د دال بر باید 2 ټکي په دې شکل. نو دا اوس تاسو د نن ورځ درس په دې هیله چې موږ تاسو ته مې کړي. قدرمنو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست، راځو د نن ورځ درس ته چې د جیم یا د ښې توري چې د داله پورې مو ویلي وو، نور باقي وشروع کړو چې د دال پسې د ری توري دی. وګورئ داسې د ښې د جیم سر به وکاږئ، لکه نیم جیم چې کاږي دلته کلام ودروئ، باید هغه به خپله ری ورسره په دې شکل وځي. دوهم جیم ری څه شکل دی، داسې راغله، کلام باندې فشار راولي، یو څه کشش واچوي، باید هغه څه ری ورسره وسولوئ. دریم جیم ری یا ښې ری داسې راغله، کلام باندې فشار راولي، فشار یې کم کړي، بیا یې فشار پر راوله څخه مخ په لوړه لا کړي. پسې د جیم او سین توري دي، دا رقم چې راغله د جیم ښې سر چې مو وکړي، یوه خانه یې باید کوچني وي، دوهم یې لږ غټ وي. وروسته بیا کلام سست نیسو، فشار پر راولو، فشار یې کموو، د شکل مخ په لوړه لا کړو. پسې دوهم شکل یې د جیم و سین په دې شکل وي، موږ دا سره یو ټکی باید کښته، او پاتې شو د جیم و سوا توري، جیم
هم سواد یو ټکي باید شکل جیم سواد به هم شکل او آخري توري د جیم توا څه خبره ایله کړي او دلته به هم خپله توا په وټینګوي یوه لکه په دغه ځای باندې واچوي. راځئ د ټکو برخو ته ټکي وګورئ. ری عموماً درې ټکي ده. د هې سر یو ټکي داسې باید کښته وي او یو سر یو ټکي هم د کرسي څخه لوړ وي. ټوله دغه شکل کېږي. ری تاسو ته معلومه ده دا بیا درې ټکي دلته یو ټکي او کشیش عموماً تاسو ته معلومه د اووه څخه تر یولسو پورې او د جیم سرونه خو عین دا نورو شیانو په شکل او دا اندازه درې ټکي. دغه اندازه د دغه ځای څخه بیا تر پایه پورې دوه ټکي. دا هم درې ټکي په دوه ټکي هم درې ټکي او دا اندازه دوه ټکي او کشیش په تاسو ته معلوم دی دا باید دوه ټکي راوځي. الف په پنځه ټکي دي او دا سره یو ټکي شکل دي. دغه ټول حرکتونه یو شی دي.